ته پوهیږې درې شیان باید هیڅکله هم د هیڅ چا لپاره قربان نه کړو. لومړی خپله کورنۍ ده چې په هیڅ صورت کې په هیڅ حالت کې هم نه باید خپله کورنۍ د چا لپاره قرباني کړو. دویم څیز هغه خپل زړه ده، چون زړه یو ملغلره ده په وجود د انسان کې چې نه باید هیڅ کله هم د هیڅ چا لپاره قرباني شي. دریم څیز هغه خپل شخصیت دی چې نه باید مونږ او تاسو خپل شخصیت د یو شخص لپاره له منځه یوسو. نو په ځینو حالاتو کې شاید د داسې یو تصمیم سره مخامخ شو چې یو شی د لاسه ورکړو، مګر کوشش به زمونږ او تاسو دا وي چې د دغو درې شیانو څخه باید هیڅ شی د لاسه ورنه کړو او هیڅ شی قرباني نه کړو.